بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو وایو کی ډاون ایونت. څه شی وایو؟ کی ډاون ایونت. کی ډاون ایونت مو از یوز ټو هینډل کی کوډ. کی ډاون ایونت څه کار کوي؟ کی کوډ هینډل کوي. ها څه کوي؟ کی کوډ هینډل کوي. ها هر یو بٹن مونږ ویلو چې ځان ته کی کوډ لري. یاد دي په وی وی کې مې درته ویلو چې یو کی کوډ دا یو څه شی دا کی اسکی دا او کنه کی پریس چې دا کی اسکی هینډل کوي او کی ډاون کی کوډ هینډل کوي. نو موږ ویلو چې هر یو کوم بٹن څه ورته وایي؟ هر یو بٹن چې موږ سره په کیبورډ کې دا ایوری ون هاز ا کی کوډ. هر یو بٹن څه لري؟ کی کوډ لري. چې دا کی کوډ کنټرول موږ تاسو د کی ډاون ایونت نه کولای شو. کو ها فرضاً زه راځم څه کار کوم؟ سٹارټ مینیو زه راخلم ویژوال بیسیک خلاص. څه خلاصو؟ ویژوال سټوډیو به خلاصو. ویژوال بیسیک خو نه لرو. صحیح ده که نه؟ دا خلاصوم په دې ځای. اوس راځو په دې ځای کې زه یو پراجیکټ نوی راخلم. کم رقم ته پراجیکټ راخلم؟ وینډوز فارم اپلیکیشن راخلم. ښه څه راخلو؟ وینډوز فارم اپلیکیشن مې راواخیست. اوکې صحیح شو. دا کار مې وکړه. له دې نه وروسته زه راځم یو دوه دانې ټکس باکس ډرا کوم. دلته یو ټکس باکس راخلم. دا یو ټکس باکس شو. صحیح ده؟ کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ. دا مې بل راواخیست. صحیح شو که نه؟ اوس دلته موږ دا راوړ. ښه زه دا رن کوم. زه وایم په دې ځای کې چې هره بټن زه پریس کوم د هغه کوډ ماته وښیي. ماته اوس کوډونه نه دي معلوم. دا لاندې ټکس باکس شو کې ماته د دې کوډ وښیي. پوه شوې؟ اوس دا ته زه څه وخت کې کوډ وکړم چې زه دا کار ماته وښیي؟ کی ډاون یعنی کله چې یو کی څه کېږي؟ ډاون کېږي. زه خیر نن به په بعضې ایونټونو درته کار وکړم. پوه شوې؟ دا زه راخلم. هر یو ځل چې موږ تاسې څه کوو؟ کی ډاون کوو. دا باید مبتدا ایگزیکیوټ شي. نو دې ټکس باکس ته راځم او په دې ټکس باکس کې کی ډاون ته کوډ څه کوو؟ کی ډاون. راځو دلته ایونټ ته راځو او ورته وایم چې څه شی؟ کی ډاون. ماوس نه کی ډاون څه شو؟ دا کی عادت. صحیح شو که نه؟ اوس راځم ورته وایم چې کی ډاون. چې کله په دې باندې کی ډاون شوله څه وکړه؟ اوس ورته وایم چې ټکس باکس ټو ډاټ ټکس دا مساوي که د چا سره؟ اوس زه د دې دا درته ښیم. ښه ټکس باکس ټو ډاټ ټکس مساوي که د چا سره؟ دا اوس دا کومه بټن چې موږ پریس کوو دا ځي چېرته ذخیره کېږي؟ ای کې. پوه شوې؟ دا کوم ایونټ چې موږ ایگزیکیوټ کړو دا چېرته ځي؟ ای کې. ای یو پارامیټر ده که نه دوی اخیستی ده. رن ټایم کې دا کېدلی شي زه اے پریس کم، کېدی شي زه بي پریس کم، کېدی شي زه زیډ پریس کم، کېدی شي انټر پریس کم، کېدی شي کنټرول پریس کم. چې هره بټن پریس کوم د دوی دا بټن په خپله چېرته ځي؟ ای ته ځي. ښه څه چېرته راځي؟ ای ته. چې کله دا ای ته راغلل نو په ای کې دا هر یو بټن پراپرټي لري که نه؟ هر یو بټن کوډ لري، ویریو لري، ډېر پراپرټیانې لري. هغه پراپرټیانې په ای کې د دې مطابق راځي. نو پوه شوې که نه په دې موضوع؟ نه به یې پوه. اوس ورته وایم چې کله زه بټن ووایم ای ډاټ. ای ډاټ څه شی که؟ اوس ګوره آلټ کنټرول او شفټ. ګوره دا درې هغه تکمې دي چې دا یو ویریبل دي. څه شی دي؟ دا ګوره پراپرټیانې دي چې دا ترو فالس ځان سره ذخیره کولی شي. یا به تروي یا به فالزي. پوه شوې که نه؟ یا به تروي یا به فالزي. خو موږ چې کومه بټن پریس کړې ده دا بټن ځان ته یو ویلیو لري که نه چې هغه یې کوډ ښیي. نو ورته وایم دا د هغه ویلیو سیټ کړه. نو د دې ویلیو به نومیریک وي او ټکس باکس کې سټرنګ ذخیره کېږي. نو ورته وایم چې ډاټ ټو سټرنګ دا چاته بدل کړه؟ سټرنګ ته یې بدل کړه. بیا هلته ټکس باکس کې دا ویلیو ور واچوه. صحیح ده که نه؟ اوس چې کله زه راځم په دې ځای کې دلته کلیک کوم A څو ده؟ M H W واتیا لیفت ایرو کی ودرش ټاپ ایرو کی 40 رائټ 39 ډاون 40. صحیح ده که نه؟ اوس زه غواړم اوس خیر زه درته بعضې کارونه کوم.
زه وایم که چیرې دا بټن یې ووهم دا ټکس باکس د حرکت شروع کړي څه ده وکړي هر بټن چې وهم که پاس بټن وهم پاس دي ځي لاندې وهم لاندې دي ځي هر رقم ته چې ځي دا موف کوو صحیح ده که نه دلته اوس کولی شم زه دې ته کنډیشن وضع کړم صحیح ده دا کوډ دې موږ ته نه ښیي ډیبګ ته به راځو ډیبګ به سټاپ کړم ښه او راځو دلته څه دا مې کمنټ کړ اوس راځم اف که چیرې چې شی وسول قوس خلاص چې شی وشول ای ډاټ کی ویلیو مساوي ای ډاټ کی ویلیو مساوي شوه د څو سره ودرش اتدرش نهدرش څلوېښت داسې دي ښه ای ډاټ کی ویلیو مساوي شوه د چا سره ودرشو سره څو سره ودرشو سره صحیح ده که نه که کی ویلیو څو والا ودرش مونږ پریس کړی والا نو څه د وشي دغه ټکس باکس 1 چې مونږ کړی ده ښه ټکس باکس 1 ډاټ ټکس دا آفرین ډاټ لیفټ ده مساوي که د څه شي سره ټکس باکس 1 ډاټ لیفټ سره خو څه کوه ورسره پلس 20 صحیح ده مثلا پلس 200 صحیح ده دا راوړه اوس راځم اوس ګوره ښه ایلس اف ورته وایي اوس ګورو چې څنګه ایلس اف که چیرې ای ډاټ کی ویلیو مساوي شوه د 18 سره نو بیا څه وکړه بیا ټکسټ باکس 1 ډاټ رائټ پراپرټي وجود نه لري یو لیفټ ده یو ټاپ ده د رائټ په نوم هیڅ کومه پراپرټي نشته د رائټ او د ډاون پر لیفټ او ټاپ باندې دواړه اکسس کېدلی شي ښه ټکسټ باکس 1 ډاټ ها چې شریکم ټکسټ باکس 1 ډاټ بیا هم ورته چې ټاپ چې شي ټاپ اته درش د اپ بټن کوډ ده ها څه شي ده د اپ بټن کوډ دا منفي کوو رښتیا چې مکو نه دلته هم چې شي منفي ځکه راکمې کې چې راکمې کې پورته چپ خواته بلاړ چې راکمې کې خط چې زیاتې کې هولند کې سر چپس کې ها text box 1 dot top is equal to text box 1 dot چې شي top چې شي وکور سره منفي کته نه 200 صحیح ده کنه اوس ګوره دا موکه زبل نه درش د نه درش د پاره څه کوو دا کاپی کوم او ور سره چې شي لیکم else لیکم صحیح ده کنه else خو مزه ده کنه مزه دا وسکو نه درش کو او دلته ما جمع وکړو د سلويخ چې د ډاون بټن کوډ دا ورا کاپی کوو لاندې به راوړو ښا اوس ګوره کنټرول دا ورته لیکم چې سو سلويخ اوس ګوره صحیح شو کنه شو صحیح درې وای منفي استاد دوه وای جمع سي دوه منفي صحیح ده کنه چیرته جمع دا جمع ده کنه اوکه اوس ګوره ښا راځو دارن کوو کچېره راځو څه کوي ډېر 200 ډېر 200 نه سوې کو لاس په صحیح ده کنه لا صحیح ده سو لاس او دا هم سو لاس او دا هم لاس ګورو زیات او کم او برابر وسره راځو دلته دل ډاون بټن راځي مینه لاس هم ډېر ده که صحیح ده ګوره دې سره دا زی اوس دا کار خو مې وکړه خو زه وایم که تاسو لیدلی دی اکسس کې که تنای نیسي دا مثلا فکر وکړئ موټر د یو گیم جوړی کنه گیم هم داسې موومنټ کیږي هر طرف ته د دې موومنټ وکړي صحیح ده کنه موټر ابجیکټ هغه ته پکې ډاون ایونت باندې کوډ وکړه موټر یې واکس راوله او هغه ته پکې ډاون کوډ ولیکه او ورته یې قدم ونی کړي بس زیدي مخته وروسته دي شاته دي پوه شوې هر طرف ته کولای شي دا موف هغه مشکل نه ده اوس زه بل کار کوم زه هم چې شفت مې ورسره ونیسم ریسایز دي سي شفت سره د ریسایز شي او که شفت مې نه نیو بیا د حرکت کوي دوه کاره کوم اوس ګوره زه دلته هغه شفت پراپرټي نه استفاده کولی شم څه نه استفاده کولی شو شفت نه استفاده کولی شو ښه که نه شو کولی شو څنګه کوو اوس ګوره دلته راځو ښه چېرته راځو یو شرط لګو اف که چیرې دا و ایلس اف بیا هم راخلو بس د خیره ښه څه کوو ایلس اف به راواخلو خدای د خیر ښه جنجالي کار نه جنجالي ډېر اسان
څه کوو بل السف اس راخله منلی کنه ها السف و در غیر از آن کچیره ای دات شفت مساوی شده ترو سره ای دات شفت مساوی شده ترو سره اند ای دات کی ویلیو مساوي اند زه خالی ډاون او اپ بټن کوم پوه شئ دا دوه چاپو لاندې ته نه کوم پوه شئ ای ډاټ کی ویلیو ها ای ډاټ کی ویلیو مساوي شوله د سو سره د غټېدلو د خاوړو کې ما مجبور دواړه وکړو بیا هم ودر شوله صحیح ده کنه که چیرې داسې کار وشو خیر بیا به کاپي او پیسټ کوو هدف دا ده چې تو چې ای کتاب ولې چې ډېرې خبرې دي نو ته به خپله باید کار پرې وکړې چې پروګرامینګ سره سړی یو بلد اوسېږي بیا دا شیان مشکل نه دي ښه اوس خیر زه درته نن خو دا ټوله ورځ به په همدې کار وکړو که چیرې دا څه وشو ودر شو پوه شوې سایز نه ټکس باکس 1 ډاټ ویټ ویټ مساوي که د چی شي سره وندا کنه ټکس باکس 1 ډاټ ویټ ویټ د ویټ سره مساوي کا منفي کا د سونه لس سره منفي کا بس اسانه خبره دا سخت ده اوس ګوره کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ او دا سو شوله دا اته در شوله ټکس باکس 2 ډاټ چی شي height HEIGHT is equal to text box 1 dot height لچی شي سره مساوي کا دا height سره منفي لس کی که جمع لس کی منفي لس سو منفي لس هغه اخري دوا چې دی هغه کې بیا منفي کوو ها او کنټرول سی کاپی دا راخلم قدم پیس کړله او دا نه در شوله نو بیا څه وکړم منفي په ځای خالی جمع ښه او بل دپاره بیا دا راواخله خالی هغه څلوېښت او منفي په جمع بدل کړه ښه دا څو شو څلوېښت او دلته یې څه وکړه جمع یې کړه د خیره دا هم خلاصه اوس ګوره دا ټکس باکس نه موږ تاسې راځو موومنټ کوو ورسره شفټ که ورسره ونیسو دا ولې وینې څه کېږي وړکی شو که نه شو وړکی نه وړکی شو ښه دا ولې ده که دا دې وویلې بیا زه درته وایم چې ته تا کړی دا کوډ اصلاح کړه پروګرامینګ کې غلطي لرو څه بل څه مشکل لرو بله طریقه وکړم خو دې په غلطي نه کوي نه دې په غلطي پوه شه ایر کنډیشن مونږ او تاسو استعمال کړی دي اول دی ګوري اول خدا شرط درسته کنه چې هغه وګوري چې دا بټن مې لیکلی ایس دا بل شرط نه نو موږ د غلاند د شف والا شرطونه براوړو او هغه نور لاندې راوړو بیا به دا کار کوي ها چې اول به دا شرطونه وګوره بیا دا نور وګوره دا اول سر کې هغه ګوري چې دا درسته بس شف په نظر کې نه نیسي ها د شف ترو دا وکفال نو کم ول دا دي کنه صحیح شو دا دوا دا هم درې مې راوستل کنه او دا هم څلور دا کنټرول ایکس دې ځای نه دا راکټ کا ها دا چې د کټ کړل دا هم په چی شي بدل کا په ال سے بدل کا چې اول دا هغه ونه ګوري ها دوه سپیس مو څنګه چلو ها اف نشته د موږ تاسو ډایرکټ چی شي کړه دا پیسټ کا او دې نه دا ال پاک صحیح شو اوس راځه د خیر اوس یو ګوره دا باید کار وکړي دا ونه پټنې وهو زیخو موومنټ کوي که شفټ اوس ورسره ونیسه پوه شوې مشکل هلته کنډیشن کې بله طریقه نه اوس ګوره ته به د کنډیشنل سټیټمنټ سټرکچر باندې اوس ته باید بلد اوسېږي که نه دا یې غټ هایټ ویټ هایټ یې کار کوي هایټ لکه زما له ځانه غلط HEIGTH ده ښه GHT ده که GHTH ده خو زه پرېږده په طریقه یې پوه شوې که نه چې اوس کولی شوه اوس ګوره غټو واړه کوي که شفټ ورسره ونه نیسې خو بس موومنټ کوي که شفټ دې ورسره ونیو وړوکی او غټ کېږي اوس ګوره یو بله خبر کوو څنګه خبر وکړو داسې ووایم څنګه سټرکچر کول غواړم زه یو بل کار کوم زه یم چې کنټرول شفټ او انټر مې درې واړه ونیول د بیکګراوند رنګ دې سور شي پوه شوې
اوس څنګه وکړو؟ دا چې کنټرول تروسو اینڈ شفت تروسو او انټر کوډ ترلی آفرین. اوس هر رقم ته کولی شي درته راشي. اوس ګوره زه یو بل السف درته لاندې السف و در غیر از آن که چیرې ای ګوره ای هماغه بټن هلته سټور ده، نور څه شی نه دی، هغه ایونټ په ای کې سټور ده. ښه اف که چیرې ای ډاټ کنټرول مساوي د چی شي سره شو؟ ټرو سره شو. اند او ای ډاټ شفت آفرین ای ډاټ شفت مساوي د چی شي سره شو؟ ټرو سره شو. اند او ای ډاټ کی ویلیو مساوي شو د سو سره؟ 14 سره. 14 ته انټر کوډ ده. ښه پوه شوې؟ دا که چیرې دا ټول شو دا ولې دا چی وایي دا یو مساوي ده چې ده مساوي یوه ده. اوس څنګه شو؟ صحیح شو. ښه نو بیا څه وکړه؟ فارم 1 نه this dot back color مساوي که د څو سره؟ system dot drawing dot color dot red کا. اوس ګوره کوډ دی ورته وکړه. هر نوه کنډیشن ته کولی شي ته دلته راواخلې ولګوې کنټرول شفټ او انټر ونیسه. ګوره رنګ سور شو. دا یې موومنټ کوي. شفټ ورسره ونیسه ورته کېږي. مختلف قسم کارونه کولی شو. کولی شي ته ووایې چې زه ای پریس کړم په ای په ځای د بي ولیکي د بي په ځای د څه ولیکه. کولی شي که نه؟ کی ویلیو سره به یو څه وکړې جمع کړې. اوس ګوره مثلا زه یو بل کار کوم، داسې یو کار کول غواړم. اوس ګوره چې کار به ورکړي نتیجه که نه ورکوي. ښه زه یې ګورم زه یم د دې دا دلته موږ سره دا ابجکټ ده. صحیح شو. او راځم یو کار بل کوم، یو ټیکس باکس بل د دې د په سر جوړوم. که همدغه ټیکس باکس صحیح ده دا بل جوړ کړم که همدا صحیح ده؟ دا صحیح ده. زه دا به داسې پوه شوې که نور یې مړ کړی نو صحیح ده. ښه راوړم دا چېرته ږدم دې ځای. صحیح شو. دا ټیکس باکس مې دلته کېږو. رنګ کم رنګ ورکړم؟ وایه شین. زه درته خوشحال دی د به شین. دا اوس ګوره ښه دا مرمۍ ده چې دا ځي دا دې هم ځي چې شفټ ونیسم دا دې فیر کوي. صحیح ده که نه؟ پورته دې ځي. اوس ګورو څه کار کوو. څه شی ده؟ دا پراپرټي نه دي که نه ایونټ دا بس جوړ ووایي وچاره بیک کلر ته راځو کسټم ته داسې یو رنګ ورکوم. صحیح شو. او دا د لاول نه څه شي؟ فالسي ویزیبیلیټي د دې ها. اوس ګوره لانجې دي باره که نه دي لانجې؟ نه دي. ښه ځه زه اوس ویزیبیلیټي نه فالس کوم. دا ټیکس باکس دلته ده. زه وایم چې چېرته دا ځي دا اول نه چې فارم لوډ کېږي دی دې هم همدلته ورسره لوډ شي. دا څنګه وکړم؟ دلته یې راوړو؟ نه اول نه لوډ کې خپله مثلا خپله باید دا ځاندال چېرته پلیس کړي. پوه شوې؟ زه د دې فارم لوډ ایونټ ته راځم. پوه شوې؟ ټیکس باکس 2 ټیکس باکس ها 2 ډاټ چی شي؟ ډاټ لیفټ. پوه شوې؟ مساوي که د چی شي سره؟ ټیکس باکس 1 ډاټ لیفټ سره. ښه ټیکس باکس 1 ډاټ لیفټ سره او بس خلاص. اوس ګوره موږ راځو دلته فارم دلته ده که نه؟ دا ټیکس باکس که لوډ کوو اټومیټیکلی د ځان را رسولی. خو دا چې څنګه شو؟ هایټ یې خوا خو بیا دلته دې په سر راځي لږ به یې پورته کړو. دلته ګوره ښه اسانه ده. آفرین. اوس ګوره د فارم لوډ ایونټ ته راځو چې ټیکس باکس چی شی ده؟ 2 ده که نه؟ ټیکس باکس 2 ډاټ هایټ مساوي که د چی شي سره؟ ټیکس باکس 1 ډاټ هایټ. صحیح ده که نه؟ لږ دې ته نه پورته یي. صحیح ده؟ جمع ټیکس باکس 2 ډاټ هایټ ټیکس باکس 1 ډاټ هایټ. ښه چې څومره هایټ ده له دې نه یې لږ نور هم لږ پاتې منفي که جمع؟ منفي. صحیح ده. اوس بیا وګورو ښه چې چېرته ځي دی باید ځان هملته پلیس کړي که نه ده شوی؟ صبر وکړه دا هایټ ولې نه سیټ کېږي؟
اما خپل ځای کې ده که نه او هایټ یې ولې لیکي ها ولې صحیح ده دا مې دلته راوړ ګوره ښه دا دلته راځي هایټ برابر نه د هایټ د دې په اندازه باید ځان راوړي ښه د هایټ پراپرټي د ټیکس باکس 1 ډاټ هایټ چې څومره ده صحیح ده که نه بیرته منفي ټیکس باکس ډاټ هایټ په هماغه خبره کوي څنګه منفي یو عدد ورکړو نه لږ صبر وکړه ټاپ که نه هایټ ولیا ټاپ پراپرټي ده هېڅ خبره نشته حل شو ټیکس هایټ خو جیبوالي ته وایي که نه ښه ټیکس باکس 2 ډاټ ټاپ مساوي که د چی شي سره د ټیکس باکس 1 ډاټ چی شي سره ټاپ سره څونه چې دا په ټاپ کې د ټیکس باکس 1 دا څه پیسه پکې ښه ټیکس باکس 1 ډاټ ټاپ ټاپ سره او ماینس ټیکس باکس 1 ډاټ هایټ ها اوس صحیح شو کنه شو صحیح ها اوس به صحیح ها اوس ګوره رانه چېرته چې دا عمل ته بس ډایرکټلی وکړي ها د دې په سر باندې راځي پوه شوې دا راوړو ګوره دلته صحیح شو که نه او بیا څه کوو چېرته چې ته دا اوس ګوره دا چې موف کوې هغه نه ورسره ځي که ځي ورسره نه ورسره ځي دا به څنګه دغه کوډ کاپي کوو هماغه دې کې هغه کې پیسټ کوو هره بټن مو چې پرس کوله دا دې کوي همدغه کوډ دې مو سره نه داسې ده نه اوس ګوره ټیکس باکس مونږ سره دلته ایښودل شوی که نه دا یې موره ډایرکټ هلته ورسره راځي ښه یو کار کوو کوډ مو تیار کړی ده دې ټیکس باکس ته صحیح ده که نه کی ډاون کې هماغه کوډ ورټول هو که نه شفټ نه غټ وړوکی خو یې نه کوو پوه شوې شفټ والا دې نه څه وکړه ایسته کړه بدون له شفټه ښه که چیرې دا وه دې به زه ټیکس باکس ټو ولیکه چې ته زیاته یې کمه یې خو دا بله مور سره کمه وه زیاته وکړه صحیح شو که نه پوه شوې او دلته هم ټیکس باکس ټو دا واخله دا هم کاپي کړه دلته راځو دا هم چې شی ټیکس باکس ټو چې چېرته ځي دی به هم ورسره روان یم هغه ځای کې ښه او دا څه وکړه دا هم چې غلط ځای مې راوړه چې بیا لانجه جوړوي پوه شوې دا هم کنټرول سی کاپي کنټرول وي پیسټ ټیکس باکس 2 او دا هم چې شی ټیکس باکس 2 آخري پاتې شو که نه دا هم کاپي او لاندې هم ټیکس باکس 2 خبره حل ده که نه ده حل مشکل حل شو رانې کړه اوس ګوره چې کله ته دا موف کوې هغه مو ورسره ځي ښه هلته ده خو له اول نه دی دا نه یا یې دی اوس ګوره زه یو بل کار کوم دې بټنې ته زه کوډ کوم ټایمر راخلم څه کوم یو ټایمر راخلم په ټایمر کې دی دا دې ځای نه دی ځي فرق خوشي دي شي پوه شئ اوس ګوره راځو څه ته یو ټایمر راخلم څه شو ټایمر کومه ده ټایمر کومه ده ټایمر ده څه دا یو ټایمر مونږ راواخیست ټایمر ته راځم د دې انیبل بل اول نه تر کوم کې فالس کوم دا اول نه د فالس او راځو ټایمر ته به کوډ وکړو کوډ کې ورته لیکم چې ټیکسټ باکس 2 ډاټ همشي وکړه ټیکسټ باکس 2 ډاټ ټاپ مساوي که د چی شي سره ټیکسټ باکس 2 ډاټ ټاپ سره پوه شوې ماینس لس ته نه څه کوه کمه وه پوه شوې په دې ټایمر کې به دا کوي اوس ګوره ښه او د دې بټنې ته په کومه باغ باندې ونیسم په شفټ باندې کوډ ورته وکړو که په شفټ او پنځو باندې هو کنټرول انټر باندې ځه کنټرول انټر سره دې ډز وکړي صحیح ده که نه کنټرول انټر سره یو بټن باندې سره ډز کوي دوه ښه ایلس دا به راواخلو
دا نه کنټرول انټر سره دې دا لاړ شي اوس ګورو ها کنټرول وی پیسټ کوو ای ډاټ کنټرول مساوي کده چې شي سره کچېره دا ترو شو دا اند ته نه لری کا او دا دیارلس شو صحیح ده کنه نو بیا ټایمر 1 ډاټ انیبل از ایکوال ټو ترو ټایمر 1 ډاټ انیبل از ایکوال ټو چې شي ټرو دا ټرو کا ها اوس ګورو دې کله کار پاتې اوس ګورو زرا زما دا موف کیږي کم ځای نه ډس کې دلته ډس کې صحیح ده کنه لاړ ځان چې الته ورسېدل ورکه شوله دلته دی بیا د صفر شي بیا اول نه دی نه یې کنه بیا چې کنټرول انټر کوم بل ډز دی کوي دا اول نه دی دا فالس دی ها یو کار به دا وکړي چې د دې ویزیبیلیټي به د اول نه سکه فالس کې کومه ده ویزیبل نه دی ویزیبل دا په لوپ باندې کیږي ها خو لوپ باندې بیا لږ درته آسان راځي کوډ دونه نه راځي خو طریقه مې د شاید لږ د سوچ ذهن ته ګډوډ کی لوپ کولای شي چې ته تکرار کې بار بار دا کار کیږي خو زه ځل ته کنډیشن ورکوم په ټایمر کې زه شرط ورکوم ها سکوما دا خو شو ورک شو صحیح ده کنه اوس ورته ما کله مې چې ټایمر شروع کړه دا د حرکت کوي کنه او بل اف کچيره اوس شرط لګوم ټیکسټ باکس 2 ډاټ ټاپ مساوي شو د سو سره صفر سره صفر جمع ټیکسټ باکس 2 ډاټ هایټ چې بیخي ورک شو ښه که صفر شي لاندې خود سي پاتې کیږي جمع ټیکسټ باکس 2 ډاټ هایټ کله دې ټاپ دومره ته ورسېد د دې ټاپ بیا سوکا دا ټایمر فالس کا سوکا ټایمر فالس کا نور د حرکت نه کوي ټایمر او بل صدا هغه شی د ورته پراپرټي د سو شي د دی فالس پوه شئ ټایمر 1 ډاټ انیبل ایکوال ټو فالس دا ټایمر انیبل فالس کا او ټیکسټ باکس نوم ټیکسټ باکس 2 دا کنه ټیکسټ باکس 2 ډاټ ویزیبل ایکوال ټو فالس هغه فالس کا او بیا راوړه چرته بیرته هایټ ورته هغه سره ور برابر کا ها لوډ کې مې کوم کوډ کار کړی دا پوه شئ هایټ دیکا فالس دیکا او بیرته ځای کا مته ځای دا پته نه ویني کام پوه شئ او اوس راځم دلته کله مې چې کوم بٹن پریس کړی ولا ټایمر 1 خو ترو کا خو سره لدی اول هغه ویزیبیلیټي دا ترو کا ها ټیکسټ باکس 2 ډاټ ویزیبل ایکوال ټو ترو بس خلاص اوس ګوره راځه ته کولای شې دا اوس موو کړه کنټرول انټر صحیح ده راوړ بل کوم ځای کې ډاس کوي دلته نه کیږي دا وله څه خبره اوله ویزیبیلیټي نه ترو کوم ښه چې ګورم چې دا عمل تر کومه ځای پورې مختصي ښه دا دلته دا ویزیبل بیرته سوکا دلته فالس ده کنه دا سوکا ټرو کا او د دې ویزیبیلیټي دې دلته نه فالس کیږي ښه ټیکسټ باکس 2 ډاټ ویزیبل ټایمر کې مې چیرته ورته لیکل ده ټایمر کوډ کومه ده دا ویزیبل به فعلا سوکو لري کوخه او دا مې ټیکسټ باکس 2 ډاټ ټاپ از ایکوال ټو ها اف کچیره ټیکسټ باکس 2 ډاټ ټاپ مساوي شو د چی شي سره د 0 پلس ټیکسټ باکس 2 ډاټ هایټ ټیکسټ باکس 2 ډاټ هایټ ورته په 0 صحیح ده 0 صحیح ده وسه ته دا لري کوم صحیح شو کنه اوس ګورو چې دا تر کومه راځي دلته دا کنه کنټرول انټر موو شو زی بیرته ناراضي بیرته باید راشي کله صفر سی استاد یو ځای کې بیرته لیفت او رائټ ته کوم صحیح ده کنه اف کچیره دا صفر شو اوس ګورو چې دا صفر کیږي ما وکنه صفر کیږي صفر خو شو صحیح ده کنه دا کده څه ورکم مساوي less than or equal to 0 شو صحیح ده کنه کده څه کوم صحیح شو ها
فکس مساوي دي دا کار نشي اجرا کولی. اوس راځه نو بس اوس مشکل حل ده ښه او دلته مې هغه ته نه کړی ګوره او رکېږي نه ګوره ته چې ښې ښه ته چې وایې چې دا ولې دی پلس که ورسره دا چې که ګوره ښه معلومیږي مرمۍ غذای ته رسېږي بیا راځي بیخي ورکېږي نه وینې زه یم چې دا باید بیخي څه وشي ورکه سي ښه منفي نه منفي نه که نه جمع که ورسره چې شی جمع که ورسره ټیکس باکس 2 په خپله ده که نه ټیکس باکس 2 ډاټ هایټ چې دا پوره ورک شي ښه د دې هایټ که درته نور هم څه وشي زیات شي. اوس ګوره ښه صحیح شو زه راځي فرق نه کوي یا چې صفر سره استاد ویزیبل دی فالس کی بیرته دی بیا ویزیبل ترو ها صفر منفي صفر سو ها اول سر دی هغه کی اس خبره نه ده اوس ګوره ښه زی صحیح شو اوس صحیح شو ښه منفي م کوو که نه صفر نه دا منفي که ما صفر سره دا جمع کوو او اوس راځه دا م بېرته څه وکړه دا کوډ م جوړ کړه او ویزیبلیټي د اول نه م څه وکړه فالس که ښه کومه ده ویزیبل ها دا غلط ویزیبل د دې ویزیبل څه کوو فالس کوو ښه ټرو ده ټرو نه چې شی فالس کول غواړم اوس چې ار چېرته ته ځې کوم ځای دلته ډز کوي بازار بره آبجیکټ یې ورته جوړې که ښه آبجیکټ ولګېږي او بل کار دې وشي نمبر یې واخلې آبجیکټ ختمولی شي که نه سکور واخلې لکه ګیم نه ده غونې چې راځي بره شیان لګېږي بیا راځي پوه شوې دا واخله رسامیان یې ورته وکړه که چېرې هایټ یې له دې سره مساوي سو ټاپ یې له دې سره مساوي سو دا آبجیکټ ختم کړه که چېرې دا صحیح شو که نه اوس ګوره هدف زموږ دا ده چې څنګه وکولی شو موږ او تاسې څه وکړو دا کی ډاون ایونټ و خبرې م د کی کنټرولولې ښه اوس که ته له نږدې نه هغه کوې دا بره راوړه دې ځای نه کوه ګوره مشکل نشته ده ګوره همغه ځای نه ډز کوي ښه صحیح شو که نه نو دا راځي دې ځای نه اوس ګوره صحیح شو کم ځای ته چې ته موومنټ کوې دا یې ځي تر همغه ځایه پورې هدف زموږ د کی ډاون نه ده او دغه ارګیومنټ چې تا ویلې ارګیومنټ دغه ایونټ چې ځي دا هلته په یو ویریبل کې سټور کېږي دا د هغه پراپرټیانې دي چې مونږ کولی شو بیا یې اکسس کړو ښه دا ای مشکل خو نه ده که نه نه ده زه په دې باندې م کار وکړه در سره تکمیل که نور شی چې څه آیډیا درته راځي کولی شي که هغه ستاسو خپله خوښه نور چې هر رقم ته کار کوئ ته استفاده کولی شي ښه نو بس ده نه بیا به بله ورځ نورو شیانو